हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू په نامه د هغې لوی الله چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، نن راغلم او ستاسو دپاره مې د پښتو یو پیراګراف راوړه. دا به زه انګلیش ته ترجمه کوم. صحیح ده؟ دا تاسو ګورئ، د دې به سنټنسز هم جوړو د دې نه، او دا به تاسو ته زه ټول هم ترجمه کوم. ګورئ، د دې په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ، او زه یې هم شروع د بسم الله نه کوم. دا پیراګراف د پښتو څه داسې دی: زه په 10م جماعت کې سبق وایم. صحیح ده؟ په کوم سکول کې چې زه سبق وایم، هغه د ښار یو مشهور سکول دی. زما کلاس کې 4 استادان سبق ښایي. هغه ټول ډیر تکړه دي، خو زما د ټولو نه زیات مستر حسن خوښ دی. صحیح ده؟ په سکول کې یو استاد وي، هغه اکثر د انسان خوښ وي. نو تاسو ویلی شئ چې زما، لکه ما وویل چې زما د ټولو نه زیات مستر حسن خوښ دی. هغه موږ ته انګلیش او حساب ښایي. د هغه د ښودلو طریقه دومره ښه ده چې څه موږ ته ښایي زر یادیږي. صحیح ده؟ ځکه د هغه د جماعت نتیجه 100% وي، یعنی د هغه د جماعت نتیجه، هغه سبق ښه ښایي که نه، نو ځکه د هغه د جماعت نتیجه چې کومه ده، د هغه د کلاس نتیجه 100% راځي. زه تاسو ته د دې د پښتو چې کوم دی، ګورئ، د دې نه انګلیش ته ترجمه کوم، بیا به د دې سنټنسز هم مونږ جوړو. یعنی زه په 10م جماعت کې سبق وایم. که داسې زه تاسو ته اول یو سنټنس وایم او د هغې انګلیش جوړوم، نو ټیم وخت به ډیر واخلي، خو دې ټول پیراګراف ته تاسو غوږ شئ په انګلیش کې. I read in 10th class. صحیح ده؟ The school where I study is a famous one in the city. 4 teachers teach my class. All of them are very able, but I like Mr. Hassan the most. He teaches us English and mathematics. His method of teaching is so good that we learn very soon whatever he teaches us. That is why his class shows 100% result. دا تاسو ته ما د انګلیش د دې پښتو چې کوم پیراګراف و، د دې خلاصت دا انګلیش دی. صحیح ده؟ اوس به تاسو په دې کې هم کنفیوز یې، خو راځئ د دې بیل سنټنس نه دا بیله جمله چې کومه ده، د دې تاسو ته زه ځان له انګلیش ښایم، نو تاسو به پوه شئ. صحیح ده؟ زړه ورته مه تنګوئ. که زده کول غواړئ، د انګلیش ښه کېدل غواړئ، نو ښه په توجه سره یې وګورئ. 18 منټه دي، دومره وخت نه اخلي. صحیح ده؟ زه په 10م جماعت کې سبق وایم. زمونږ اولنۍ خبره دا وکنه، نو تاسو ویلی شئ I read in 10th class. صحیح ده؟ زه په 10م جماعت کې سبق وایم. بیا ورپسې خبره داسې ده، په کوم سکول کې چې زه سبق وایم، هغه د ښار یو مشهور سکول دی. نو تاسو ویلی شئ The school where I study is a famous one in the city. په کوم سکول کې چې زه سبق وایم، هغه د ښار یو مشهور سکول دی. صحیح ده؟ The school where I study is a famous one in the city. زما کلاس کې 4 استادان سبق ښایي. هغه ټول ډیر تکړه دي. صحیح ده؟ یعنی هغه 4 واړه ډیر تکړه دي. نو د دې به مونږه پیراګراف انګلیش داسې جوړ کو: 4 teachers teach my class. صحیح ده؟ All of them are very able. 4 teachers teach my class. All of them are very able. زما کلاس کې 4 استادان سبق ښایي. هغه ټول ډیر تکړه دي. بیا مخکې خبره مونږ کړې وه، نو هغه وه چې خو زما د ټولو نه ډیر مستر حسن خوښ دی. داسې مونږ ویلي وو که نه؟ But I like Mr. Hassan the most. But I like Mr. Hassan the most. خو زما د ټولو نه ډیر مستر حسن خوښ دی. صحیح ده؟ بیا مخکې خبره کوه، نو هغه مونږ ته انګلیش او حساب ښایي.
د حساب مطلب دی میتھمیټکس چې ورته مونږ وایو حساب کتاب. صحیح ده. هغه مونږ ته انګلیش او حساب ښایي. د دې به مونږه انګلیش داسې جوړو. He teaches us English and mathematics. He teaches us English and mathematics. هغه مونږ ته انګلیش او حساب ښایي. بیا به مونږه د بل پیراګراف ترجمه کوو. مخکې پیراګراف چې کوم دی د هغه د ښودلو طریقه دومره ښه ده چې څه مونږ ته ښایي زر یادیږي. د هغه د ښودلو طریقه دومره ښه ده چې څه مونږ ته ښایي زر یادیږي. نو د دې انګلیش به مونږ داسې جوړ کړو. صحیح ده. His method of teaching is so good that we learn very soon whatever he teaches us. His method of teaching is so good that we learn very soon whatever he teaches us. د هغه د ښودلو طریقه دومره ښه ده چې څه مونږ ته ښایي زر یادیږي. صحیح ده. بیا اخیری پیراګراف چې کوم دی ځکه د هغه د جماعت نتیجه 100% وي. نو د دې انګلیش به مونږ داسې جوړو. That is way ځکه چې his class shows 100% result. His class shows 100% result. ځکه د هغه د جماعت نتیجه یعنی د کلاس نتیجه چې کومه ده هغه 100% وي. همدا وړوکی شان کلاس او پیراګراف ما ستاسو دپاره راوړو. زه یقین کوم چې د دې پیراګراف نه به ستاسو په انګلیش کې ډیر ښه والی راغلی وي. صحیح ده. تاسو به د دې نه انګلیش زده کړی وي او که تاسو دا پیراګراف بیا وګورئ نو ستاسو انګلیش یعنی دا پیراګراف خو به کم سے کم ستاسو زده شي. داسې د یو پیراګراف نه ستاسو په انګلیش کې ډیره بهتري راتللی شي. صحیح ده. داسې یو پیراګراف چې تاسو زده کوئ نو تاسو یقین وکړئ چې ستاسو انګلیش به یو ورځ ډیر ښه وي. تاسو به یو فلونټ انګلیش ویلی شئ. دا و د نن ورځې کلاس. که ژوند وي زه به راځمه ستاسو دپاره د یو بل نوي کلاس سره. تر د بل کلاسه پورې ما له اجازت هم راکئ او ما په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد هم ساتئ. زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یئ الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.